زړښت کې به څنګه ښکارې نوی اپ چې ټول خلک لیونی کړي. ګران ریدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. د پیس اپ په نوم یو نوی اپ په انټرنیټ کې رامنځته شوی چې لوی او واړه لیونی کړي دي. نه یوازې دا چې عام خلک یې کاروي بلکې فلمي ستوري او نور مشهور خلک هم په ځان رامات کړي دي. په دغه اپ کې خلک کولی شي چې خپل انځور د بوډاتوب یا زړوالي بڼې ته واړوي. دغه اپ د هر چا انځور د بوډاتوب بڼې ته اړوي چې همدا لامل دی اوس هر کس لګیا دی له ځانه بوډا جوړوي او بیا یې له ملګرو سره په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. مخکې به خلک په دې هڅه کې وو چې څه ډول ځان ځوان ښکاره کړي، خو اوس د اپ ټول خلک په دې مرض اخته کړي دي چې څه ډول ځان بوډا یا زوړ ښکاره کړي. نو له تېرو څو ورځو راهیسې ټولنیزې رسنۍ ټولې همدا ډول انځورونه نیولي دي. دغه اپ هغه وخت ډېر مشهور شو چې د کرکټ نړیوالې شورا فیسبوک پاڼې او د کرکټ نړیوال جام رسمي فیسبوک پاڼې د ځینې لوبغاړو د بوډا یا زوړوالي انځورونه جوړ او له مینوالو سره یې خپاره کړل. تر هغې وروسته هر چا دغه اپ ترلاسه او خپل انځورونه یې بوډاوالي بڼې ته واړول. دغه اپ له ډېر وخت راهیسې فعاله دی او نورې ډېرې ځانګړنې هم لري، لکه تاسې کولی شئ چې خپل انځور پکې د ځوانۍ خواته یوسئ، یعنې اوسنی عکس مو له 20 کاله ځوان کړئ، یا هم خپل انځور خوشحاله کړئ او داسې نورې ځانګړنې هم لري چې خلک ترې ګټه پورته کولی شي. خو تازه په دغه اپ کې د بوډاتوب یا زړوالي ځانګړنه ورزیاته شوې ده. نو دا په ټوله نړۍ کې مشهور کړی دی، تر دې مهاله پورې په میلیونونو خلکو کارولی دی. په هر حال آیا تاسو تر اوسه پورې دغه اپ استعمال کړی دی او که نه؟ که له ځانه مو پکې بوډاګان جوړ کړي وي له موږ سره یې هم شریک کړئ چې کوم یو پکې ښایسته ښکارئ. دا به د پیس اپ په اړه زموږ ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.